زاده امیر صاحب زمونږ د لوري پښتو ادبي ټولنې انتهایی معتبر محترم مشر سپینروبه شاعر چې د حمزه بابا او چې څونه لوی مشران دي ناظر شینواری اصلا تاثیر سے د دې سره مرکه کړي دي ناسي دي غزلګو شاعر دی دغه نه غزل اورو چې موږ د خپل غزل وړاندې کی د غزل لومبیا شعر دی ارشاد سوک بندگی د خپلو مینه ده سوک بندگی د خپلو مینه ده بیا هم زندگی پکې رنگینه ده واه سوک بندگی د خپلو مینه ده بیا هم زندگی پکې رنگینه ده مخې د ګلقن غوندې خواږه لري مخې د ګلقن غوندې خواږه لري خوله یې د شکرونه شیرینه ده او پړق لکه سپوږمۍ وهي په ستورو کې پړق لکه سپوږمۍ وهي په ستورو کې داسې په همزولو کې حسینه ده او باغ کې مې غوټۍ د مینې ګل شولې باغ کې مې غوټۍ د مینې ګل شولې باغ کې مې غوټۍ د مینې ګل شولې ما ته خپل زړګي ورکړي مینه ده او خاورو دیوالونو نه وږمې درومي خاورو دیوالونو نه وږمې درومي او تلې په دې لاره ګلورینه ده او نور به درته څه صفت ته حسن کوم نور به صفت ته حسن څه کوم هر یو ادای نازنینه او راج به مې د زړه په دنیاګۍ کوي راج به مې د زړه په دنیاګۍ کوي ګرانه راته ډېره لونګینه ده او ګرځي در په در خاورې په سر نولي ګرځي در په در خاورې په سر نولي چا چې کړي ښکلو سره مینه ده او دا اخرنی شعر و ډک د رنګینونه د امیر غزل په دغه غونډه شوخه دغه سره